سلام او مینه مې قبول کړئ دوستانو. په دې ویډیو کې تاسو سره ډیر خاص او مهم معلومات شریکوم. دا معلومات د دې په باره کې دي چې څنګه کولی شو ښځه خوشحاله وساتو. دوستانو په دې باره کې موږ مخکې هم ډېرې ویډیوګانې جوړې کړې دي او دا ډیره یوه اهمه موضوع ده، ځکه چې په اکثرو کورونو کې د ښځې او خاوند ترمنځ ډېرې زیاتې لانجې راپېښېږي. که موږ وګورو نو ښځه او خاوند د کور هغه پیه ده، که په دې کې یوه هم سمه نه وي نو د کور نظام ټول ګډوډ کیدلی شي. د دې لپاره پکار دی چې یو هلک یا جینۍ کله واده کوي نو مور پلار ته پکار دی چې د دې دواړو نه صلاح او مشوره واخلي او د هغې نه وروسته د دې دواړو واده وکړي. په دې باره کې تاسو سره یو څه معلومات او پټ رازونه شریکوم، نو دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ او زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. اول، یو نارینه چې کله واده کوي نو د واده کولو یا کیدن کولو نه وړاندې باید د خپل د ژوند ملګري په خصوصیاتو باندې ځان پوه کړي او هغه که د ده په خصوصیاتو برابره نه وي نو بیا د هیڅکله هم ورسره واده نه کوي. همدغه خبره د جینۍ دپاره هم ده. اکثره ځوانان داسې کوي چې مور پلار ته وایي چې دا واده به ستا په خوښه وکړم، خو چې کله را سره پیسې پیدا شوي نو بل واده به په خپله خوښه کوم. د دې کار دا نتیجه کیدلی شي چې د دوو ځوانانو د ژوند خوشحالي په اوبو لاهو کیږي او بل اړخ ته د یو معصومې جینۍ د بدبختۍ ژوند شروع شي. دویم دا چې د خپلې مېرمنې سره په خوشحالۍ او غم کې ځان شریک وګڼئ، د هغې خپلوانو، دوستانو او رشته دارو ته احترام ولرئ او د هغه کلماتو او خبرو نه ډډه وکړئ چې د هغې د ناراحتۍ سبب کیږي او هغه پرې خفه کیږي. د یو رښتیني دوست په طور ورسره وچلیږئ او د ژوند رازونه ترې مه پټوئ او د ژوند او د زړه ټولې خبرې هغې ته وکړئ. هغې ته د غصې په وخت کې د صبر او حوصلې نه کار واخلئ او هیڅکله هم د نورو خلکو په وړاندې توهین مه کوئ. دریم دا چې کله هغه په یو کار کې مصروفه وي نو په تیزه ورته اوازونه مه کوئ، یعنې چغې پرې مه وهئ. کوشش وکړئ چې هغه کار په خپله وکړئ، دې سره ستاسو مینه نور هم زیاتېدلی شي. څلورم دا چې هغې سره د ناروغۍ په وخت کې مرسته وکړئ، په خوشحالۍ یې خوشحاله او په غم یې غمجن اوسئ. څلورم دا چې د هغې د کارونو ستاینه وکړئ او هغې ته ووایئ چې زه په تا باندې اعتماد لرم او دغسې په یو بل باندې اعتماد وکړئ او اگر که په ټوکو کې هم وي هیڅکله ورته هم دا مه وایئ چې زه بله ښځه کوم، ځکه چې په دې سره یې زړه ماتېږي. دوستانو دا په یاد ولرئ چې هیڅکله هم یو انسان مکمل او کامل نه دی، ځکه چې مکمل او کامل یوازې الله پاک دی. نو هیڅکله هم دومره په قهر او غصه مه اوسئ چې هغه ستاسو د قهر او غصې د ویرې تاسو ته حقیقت ویل پرېږدي. که اوس مو کېږي نو د خوشحالۍ په موقع هغې ته تحفې راوړئ، هغې ته ووایئ چې مینه در سره لرم او بغیر له تا نه مې ژوند نیمګړی دی. په دې سره به ستاسو ژوند ډېر زیات ښکلی شي او په دې کې هیڅ شک نشته چې تاسو به د هغې زړه لاسته راوړئ او ستاسو ژوند به ډېر زیات په خوشحالۍ تېرېږي. امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. له نورو همدغسې ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ، خپل نظر را سره هم کمنټ کې شریک کړئ. ډېره مننه.